گرمی بوی غار مبوی د حشر بمیدان وی پورسید قیامت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو درنو ورونو، دا چې د نن سبا د ډیرو کورونو زنانه هغه د خپل خاوند د ښېګڼو، د خپل خاوند د نعمتونو او د خپل خاوند د نیکیانو ناشکری کوي او دغه کفران کوي. او ډیرې زنانه داسې دي چې هغه خپلو اولادونو ته ښېراوې کوي او پر خپلو اولادونو باندې لعنت وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغو ښځو ته خبرداری ورکړې ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ای د ښځو ټوليه، تاسو ډیره صدقه کوئ او ډیره استغفار وایست، ځکه ما ستاسو دا ټولۍ دا ډیره په جهنم کې ولیدله، ډیره مې په دوزخ کې ولیدله. یوه ښځه چې په مجلس کې ناسته وه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل: وما لنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر اهل النار. نو دا په موږ کې څه نقصان دی؟ دا څه وجه ده چې موږ به ډیرې په جهنم کې یو؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل: تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تاسې خپل اولادونو باندې لعنت وایست ډیر، او تاسې خپلو اولادونو ته ښېراوې کوئ. په دې اساس باندې، په دغه بنا او په دغه وجه باندې به تاسې ډیرې په جهنم کې یاست. وتکفرن العشیر، او تاسې ډیرې د خپل خاوند د نعمتونو، د خپل خاوند د نیکیانو ناشکري کوئ، دغه کفران کوئ. په دغه وجه به تاسې ډیرې په جهنم کې یاست. بل حدیث شریف کې راځي، د صحیح بخاری شریف حدیث ته په جلد اول صفحه 15 کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اریدت النار فاذا اکثر اهلها النساء یکفرن. ما ته ډیر داسې ښځې راولیدل سوې په جهنم او په دوزخ کې چې هغو کفران کوي. قیل ایکفرن بالله، آیا دوی په الله تعالی سره کفران کوي؟ هغه ته شریک نیوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان. دغه زنانه چې ډیرې په جهنم کې وي، دوی د خپل خاوند ناشکري کوله، د هغه د ښېګڼو، د هغه د نعمتونو، د هغه د نیکیانو ناشکري او کفران یې کوئ. په دې وجه باندې به دوی ډیرې په جهنم کې وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لو احسنت الی احداهن الدهر. که ته د خپلې ښځې سره یوه زمانه نیکي وکړې، ثم رأت منک شیئا، که بیا دا ستا څخه یو د دې د مزاج، د دې د طبیعت خلاف کار وویني، دا بیا وایي: ما رأیت منک خیرا قط. ما خو ستا څخه بیخي خیر لیدلی نه دی، ستا د خوا خو ما ته بیخي نیکي را رسېدلې نه ده. نو هغه ښځه چې هغه پر خپلو بچانو باندې لعنت وایي، خپلو بچانو ته ښېراوې کوي، کیدای سي یو داسې زمانه به وي، یو داسې وخت به وي چې هغه وخت د دعا یا د ښېرا د قبلېدو وي، دوی به خپلو بچانو ته هغه وخت کې ښېرا کړې وي، هغه به د الله تعالی په دربار کې قبول سي. لعنت به ور باندې ویلی وي، هغه به د الله تعالی په دربار کې قبول سي. نو ځان بساتي، خپلو اولادونو باندې لعنت مه وایاست، خپلو اولادونو ته دې ښېراوې نه کوي او د خپلو خاوندانو د نعمتونو کفران دې نه کوي.
ځکه چې د دوی دپاره د قیامت په ورځ باندې چې جهنم دی هغه یوه وجه دا ده چې د خپل خاوند د نعمتونو ناشکري کوي. که هغه ښېګڼې ورسره کوي دوی یې کفران کوي او تا خو زما سره نیکي نه ده کړې، نو د خپلو خاوندانو ناشکري دې نه کوي او ډېر استغفار دې وایي او د وس مطابق دې صدقه کوي چې الله تعالی جل جلاله یې د جهنم د دا سختیو څخه وساتي او د قیامت په ورځ له دوزخ څخه دوی ته نجات په برخه سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب. د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 88 440